الرحمن الرحیم. د امازون د درسونو په لړۍ کې اخیرنی سیشن یا سیشن 6 چې په دې سیشن کې د امازون د وی ای ټریننګ یا امازون ورچوال اسسټنټ ټریننګ دی چې په دې کې هغه کسان چې یعنی د ټریننګ له خلاصېدو څخه وروسته کله چې دوی یو امازون کې تر یو لیول پورې یا تر کوم نالج چې امازون لپاره نیډډ دی یا ضرورت دی هغه نالج یې ترلاسه کړل، هغه څخه وروسته دوی د وی ای په توګه هم کار کولی شي چې ورچوال اسسټنټ. نو ورچوال اسسټنټ د در څخه مخکې مو چې امازون هولسیل ویلې چې هولسیل څنګه یو بزنس ماډل دی، څنګه کولی شو چې د هولسیلر په توګه په امازون کې څنګه یو سکسسفل بزنس شروع کړو او فروشات ولرو. نو د هولسیل لپاره چې هغه کرایټیریا هر څه منشن شو چې په کومه کرایټیریا باندې موږ کولی شو چې هولسیل وکړو یا د هولسیل لپاره هغه کوم څه چې ضرورت ده هولسیل په خاطر اف پی آی څه چې ضرور دي هغه ټول څنګه کو په نظر کې ونیسو یا پروډکټ کرایټیریا پروډکټ ریسرچ یا نور کوم څه چې ضروري دي دغه په باره کې څنګه وکړ بحث وکړ چې په هغه کې ډیمانډډ کټګوري بیسار څه چې د امازون هولسیل ریلیټډ موضوعات هغه ټول باندې څنګه وکړ بحث وکړ او ترڅنګ ځینې کوم فری ټولز یا ایکسټنشنز چې موجود و هغه مو څنګه کړه انسټال کړئ چې د ایکسټنشن څخه په استعمال سره د ایکسټنشن او په استعمال سره کولی شو چې کوم بیسیک ډیټا چې هغه اساسي ډیټا چې موږ ته په پروډکټ هانټینګ کې په لومړیو کې ډیره مهمه ده هغه څنګه کې راته وباسي چې په دوی کې وروسته د ټولز په خاطر یا هولسیل پیدا کول هم ویلې. نو راځو نن امازون وی ای ټریننګ چې امازون ورچوال اسسټنټ ټریننګ باندې څنګه کوو بحث کوو. امازون وی ای ټریننګ چې what is Amazon VA training and Amazon VA training په دې کې ورچوال اسسټنټ پیژنو چې ورچوال اسسټنټ څه ته وایي او هغه څه چې نور ضرورت ده د ورچوال اسسټنټ ترڅنګ کوم سکلز باید تاسې ولرئ تر څو یو ورچوال اسسټنټ په توګه کار وکړئ. What is a virtual assistant? Virtual assistant څه ته هغه وی ای یا د امازون virtual assistant څه ته وایي؟ A remote professional who provides services to Amazon seller. امازون سیلر یا امازون virtual assistant چې دی هغه پروفیشنل کس دی چې هغه امازون سیلر سره څنګه کوي هغوی ته سپورټ وړاندې کوي تر څو په امازون کې سیلز وکړي. هغه څخه وروسته دوهم works online no need for a physical office. امازون ورچوال اسسټنټ یا وی ای کار چې دی هغه چې دی یعنی کوم آفیس ته ضرورت نه لري، کوم آفیس چې تاسې فزیکلی لاړ شئ یو آفیس په هماغه ځای کې یو آفیس رینټ کوي څنګه دی ضرورت ورته نشته تر څو از ورچوال اسسټنټ باندې څنګه وکړئ کار وکړئ. Task range from product research to customer service. د کسټمر سرویس څخه نیولې یعنی د امازون د ورچوال اسسټنټ جاب دا ده چې د پروډکټ د ریسرچ څخه نیولې تر کسټمر سپورټ پورې یا کسټمر سرویس پر ټول هغه څه چې ضرورت ده هغه ټول څنګه کې وړاندې کړي. هغه کوم کلاینټ چې دی هایر کوي هغه څنګه کوي ورسره کومک کوي تر څو په هغه پروډکټ ریسرچ څخه تر کسټمر سرویس پورې څه چې ضرورت دی هغه ټول ورته برابر کړي. Who hires Amazon VAs? د امازون وی ای څوک دغه وی ای څنګه کوي هایر کوي یا په استخدام کوي یا په کار باندې څنګه کوي ګماري. پرایویټ لیبل امازون سیلرز هغه کسان چې پرایویټ لیبل کوي هغه کسان دوی څنګه کوي استخدام کوي. هولسیل اینڈ ډراپ شیپینګ بزنسز هولسیل او ډراپ شیپینګ بزنسز چې دی هغوی څنګه کولی شي تاسې په استخدام کې یا په کار وګماري. ای کامرس ایجنسیز ای کامرس کوم ایجنسۍ چې موجود دي چې د ای کامرس خدمات وړاندې کوي هغه تاسې کولی شي چې په کار وګماري. ترڅنګ امازون اف پی ای سټارټ اپس د امازون اف پی ای کوم سټارټ اپس چې دی هغه څنګه کولی شي تاسې هر کولی شي. نو ورچوال اسسټنټ اوورال ورچوال اسسټنټ چې دی هغه کس دی چې هغه په ورچوال اسسټنټ د امازون په برخه کې یو پروفیشنل لیول ته رسېدلی اوسیږي، غواړي عملاً کار یا د بل چا سره څنګه وکړي د هغوی په اکاونټ منیجمنټ کې د هغوی په پروډکټ ریسرچ کې څنګه کې ورسره مرسته وکړي. نو از ورچوال اسسټنټ تاسې په فزیکي کوم دفتر ته ضرورت ونه لرئ، ټول کارونه چې تاسې کوئ هغه به څنګه اوسیږي آنلاین له کور څخه اوسیږي او هغه کسان چې غواړي چې تاسې هایر کړي
هغوی به څنګه وي؟ هغه کسان به اوسېږي چې هغه به یا پرایویټ لیبل امازون سیلرز اوسېږي، یا به هولسیل ډراپ شپینګ بزنسز اوسېږي، یا ای کامرس ایجنسۍ اوسېږي، یا امازون اف بی ای سټارټ اپس اوسېږي. نو core skills of an Amazon VA. د امازون وی ای لپاره د ټولو مهم مهارتونه کوم دي؟ لومړنی چې د پروډکټ ریسرچ یا پروډکټ هانټینګ، پروډکټ سورسینګ. کله چې تاسو وی ای په توګه یو چاته کار کوئ، په هغه کې مست ثینګ چې تاسو ورته کوئ هغه لومړنی د اکاونټ د شروع څخه، پروډکټ ریسرچ د شروع څخه تر پروډکټ لانچ او کسټمر سپورټ پورې عین تر زیاته پورې ټول کارونه څنګه کوئ؟ تاسو کوئ. کله چې تاسو امازون از ا ورچوال اسسټنټ باندې کار شروع کړئ، نو کوم کلاینټ چې تاسو لرئ هغه کلاینټ په تاسو ته فند پروواید کوي، تاسو څخه ریپورټ ګوري. نو هغه ټول کارونه چې نور روانېږي هغه پروډکټ ریسرچ اوسېږي، نور کوم څه چې مخته راځي هغه ټول څنګه کېږي؟ تاسو یې باید ترسره کړئ، تر څو از ا ورچوال اسسټنټ تاسو په هغه باندې څنګه وکړئ؟ کار وکړئ. کیورډ ریسرچ اینډ لیسټینګ اپټیمایزیشن. کله چې تاسو وی ای په توګه کار کوئ، نو تاسو به دنده لرئ تر څو کیورډ ریسرچ وکړئ، لیسټینګ اپټیمایزیشن وکړئ، تر څو هغه لیسټینګ چې تاسو د هغه کلاینټ لپاره کوئ څنګه وکړئ؟ د هغوی لپاره اس ای او اپټیمایزیشن وکړئ، سرچ انجن اپټیمایزیشن. هغه لیسټینګ چې تاسو کوئ هغه کې څنګه وکړئ؟ دوی ته په کوم لیسټینګ چې تاسو ورته پروواید کوئ، هغه لیسټینګ چې د پروډکټ لپاره کوئ، په هغه کې باید داسې ریلیونټ کیورډز استعمال کړئ چې تر څو کسټمر سرچ کړي هغه کیورډ او تاسو پروډکټ څنګه کیورډ ته ټاپ ته راشي. نو هغه څه چې په کیورډ ریسرچ او لیسټینګ اپټیمایزیشن کې مو ویل هغه څنګه کې باید تاسو کنسیډر کړئ. او از ا ورچوال اسسټنټ this is your skill. دا څنګه دی؟ ستاسو یو مهارت دی. آرډر ان انوینټري مینجمنټ. آرډر او د انوینټري مینجمنټ تاسو یو دنده ده. کله چې تاسو انوینټري مینیج کوئ یا کوم سټاک چې تاسو لرئ دغه مینیج کول، ترڅنګ آرډر مینیج کول چې آرډر یعنې تاسو چې یو کسټمر راځي تاسو ته آرډر درکړي، دغه آرډر مینیج کول. که چېرې تاسو اف بي ایم کوئ، یعنې که چېرې ستاسو کلاینټ اف بي ایم سیلر اوسېږي، هغه آرډر مینجمنټ، انوینټري مینجمنټ ترڅنګ هغه کوم عینه تر زیره پورې د امازون کوم کارونه چې اوسېږي هغه به څنګه کوئ؟ ورته مینیج کوئ یا څنګه کوئ ورته ترسره کوئ. نو آرډر and inventory management دا as a skill دی د امازون وی ای په خاطر. کسټمر سرویسز. کله چې تاسو د امازون ورچوال اسسټنټ په توګه یو چا سره کار کوئ یا جنرالي as a virtual assistant not just Amazon، نو تاسو یا کسټمر سپورټ چې دغه باید څنګه کې ورته پروواید کړئ. هغه کسټمر سپورټ چې د پروډکټ په خاطر نیډ اوسېږي، یا نور کله چې تاسو د هغوی سره کسټمر ورته راځي آرډر کوي یا کسټمر اړیکه نیسي، نو هغه ټول از ا ورچوال اسسټنټ هغه ستاسو جاب ده. نه فقط په امازون کې چې تاسو په امازون کې کولی شئ چې ورچوال اسسټنټ جوړ شئ، بلکې نور داسې اپرچونیټیز نور هم موجود دي. پی پی سی یا سپانسرډ اډز مینجمنټ. کله چې تاسو کلاینټ پروډکټ لانچ کړي، د هغوی سره د پروډکټ لانچ کولو، دغه پروډکټ په سکسسفل کولو چې بازار ته ورسېږي، یعنې بازار ته وړاندې شي، په بازار کې خپور شي، نو په دې خاطر تاسو پی پی سی او سپانسر اډ څنګه کوئ؟ ورته رن کوئ، په هغه کې څنګه کوئ؟ ورسره مرسته کوئ. reporting and analytics. Yeah, sorry for the mispronunciation. Reporting and analytics. کله چې تاسو د هغوی سره د ورچوال اسسټنټ په توګه کار کوئ، ستاسې دنده دا ده چې تاسو ورته ریپورټ وړاندې کوئ، هغه څه چې آلریډي په امازون کې اکاونټ کې روان دي، یا څرنګه تاسو پروډکټ ریسرچ کوئ، کوم پروډکټ هم انتخاب کړ. مخکې له دې چې تاسو دوی سره کار شروع کړئ، ستاسو کانټراکټس باید واوسېږي، تر څو کار مو څنګه واوسېږي؟ افیشل واوسېږي، یعنې ډېر افیشل کوم څه چې روان اوسي هغه باید څنګه شي؟ تاسو هغه کار چې دی ډېر افیشل واوسېږي، دوی سره کانټراکټ ولرئ، هغه ریپورټونه ورته پروواید کړئ. نو as a virtual assistant, it's your job and it's also your skill to provide what? To provide reports and analytics. Yeah. I mean, I sometimes do the pronunciation kind of wrong. Anyways, Amazon business models باید څنګه وسیږي؟ خبر وسیږي هغه کوم څه چې تاسو ته ضرورت دی تر څو as a virtual assistant هغه بزنس ماډلز چې پرایویټ لیبل دی یا هولسیل دی یا ډراپ شپینګ دی یا اربیټراژ دی، په امازون کې چې ستاسو کلاینټ هر رقم یو بزنس ماډل شروع کوي،
په هغه باندې تاسو باید څنګه اوسئ، پوره او دقیق معلومات ولرئ. ځکه کله چې تاسو کلاینټ هایر کوي یا تاسو استخدام کوي، نو هغه لومړنی چې تاسو څه کوي، یعنی تاسو چې هایر کوي تاسو څخه ایکسپیکټیشن یا توقع دا اوسېږي چې تاسو کوم سکلز چې تاسو لرئ از ا ورچوال اسسټنټ دغه مهارتونو په استفادې سره تاسو څنګه وکړئ د دغه بزنس څنګه کوي په مخ بوځئ. نو د دې په خاطر چې تاسو په ښه ډول سره د امازون دغه ورچوال اسسټنټ په توګه یو چاته کار وکړئ، نو مخکې له دې چې تاسو کار شروع کړئ از ا بزنس از ا ورچوال اسسټنټ د بزنس ماډل په توګه د بزنس ماډلز په هکله څنګه شئ ځانونه خبر کړئ، تر څو هغه بزنس ماډلز پرایویټ لیبل هولسیل کوم سپیسیفیک کرایټیریاز چې موجود دي یا څرنګه تاسو کوم پروډکټ ورته ریسرچ کوئ یا نور کوم دی پرایویټ لیبل لپاره کرایټیریا ده، هغه ټول باید څنګه وکړئ په نظر کې ونیسئ تر څو از ا ښه ورچوال اسسټنټ په توګه یو ښه کار وکړئ. Product hunting criteria for different countries, like you can ask like you guys can search out on Chrome as well. نو دا کرایټیریا چې موجود دي د استرالیا په خاطر یا کوم ورچوال د امازون کوم اکاونټ مارکیټ پلیسز چې په کوم ځای کې موجود دي، کولای شو چې هغه باره کې څنګه کوو سرچ یو کرایټیریا لزان سره ولرو تر څو کله چې موږ پروډکټ هانټینګ کوو از ا ورچوال اسسټنټ we have to یعنی موږ باید څنګه اوسېږو آماده اوسېږو کوم کرایټیریا چې د هر هیواد په خاطر ده کرایټیریا باید څنګه اوسېږي زموږ په لاس کې اوسېږي تر څو کله چې پروډکټ هانټینګ کوو پروډکټ هانټینګ همغه کرایټیریا ته په کتو سره څنګه کوو تکمیل کوو. نو راځو لیکو چې امازون مارکیټ we can add is list worldwide Amazon marketplaces worldwide. امازون په څومره هیوادو کې مارکیټ پلیسز لري دغه ټول تاسو څنګه کېږي شو کېږي جاپان، یو کې، استرالیا، برازیل، فرانس، سنګاپور، مکسیکو، کاناډا، ایجپت، انډیا، نیدرلینډز، پولینډ، سعودي عربیا، ترکی، امازون سپین، امازون سویډن، استرالیا، چاینا، امازون ایر، امازون سعودي عربیا ان Germany, Italy, Canada and India. نو امازون چې دا په دې هیوادو کې څنګه کوي 20 کنټریز کې د څنګه لري مارکیټ پلیسز لري. نو تاسو کلاینټ چې په هر هیواد کې غواړي چې فروشات وکړي یا څنګه په هر هیواد کې غواړي چې د امازون یعنی یو بزنس شروع کړي هغه که پرایویټ لیبل اوسېږي که هولسیل اوسېږي، نو تاسو ته اړین نه ده چې د هر هیواد په خاطر څنګه کوي هغه کرایټیریا باندې څنګه کوي تاسو ریسرچ وکړئ تر څو هغه کرایټیریا باندې وپوهېږئ چې کومه کرایټیریا باید زه کنسیډر کړم. ځکه امازون کې هر وخت څنګه کېږي دا د کمیونټي ګایډ لاینز also دغه کوم قوانین چې پکې دي هغه ټول څنګه کېږي یعنی اپډیټ کېږي ډے بای ډے هر څه چې دي یعنی ورو په ورو هغه کرایټیریا هغه قوانین هر څه فرق کوي. امازون 6 میاشتې 3 میاشتې هر څه وخت وروسته څنګه کوي یو نوی کرایټیریا اضافه کوي یا یو څه نوي اضافه کوي یو څه قوانین اضافه کوي یو څه سختۍ یا اسانه کوي. نو تاسو باید څنګه اوسئ هغه کوم نوي چینجز چې راځي په هغه باندې څنګه اوسئ خبر اوسئ تر څو ښه از ا ورچوال اسسټنټ څنګه کوي کار وکړئ. ورچوال اسسټنټ ما وی کنه چې فقط په امازون کې نشو کارولای چې فقط امازون وایي چې په امازون کې کارېږي یا کله چې تاسو ورچوال اسسټنټ جوړ شئ یا دا مهارت د امازون مهارت تاسو زده کړئ فقط یو کلاینټ ته وګورئ چې تاسو ته راشي او تاسو ته وایي چې امازون ماته مخته بوځئ یا دا یعنی فزیکلی تاسو یو کلاینټ ته وګورئ. کولای شئ چې تاسو د فریلانسینګ د اپورچونټي څخه څنګه استفاده وکړئ. راځو د امازون د ورچوال اسسټنټ هغه کوم دلته فریلانسر چې په فایور کې موجود دي هغه ګورو چې د هغوی سرویسز چې دي په څو دي ګورو Amazon Amazon virtual assistant ورکوو تر څو وګورو چې Amazon virtual assistant کوم فایور کې کوم هغه چې فریلانسر چې دا وړاندې کوي په څو 15 25 55 60 100 60 30 10
یعنی ډېر ورچوال اسسټنټ څنګه دي موجود دي. په دې کې کولی شئ چې لوکل انتخاب کړئ یا تاسې په دې فایور کې یا په کوم نور هغه فریلانسینګ ویب سایټونه دي چې په هغو کې تاسې کولی شئ دغه د ورچوال اسسټنټ مهارت څنګه کوئ وپلورئ، یعنې خرڅ یې کوئ او نور کوم کلاینټس چې راځي هغوی تاسې دغه امازون ورچوال اسسټنټ سکل څنګه دي واخلي. دلته راځو دغه یو فریلانسر پروفایل دغه کوم سرویسز چې ګیګ دی دا اوپن کوو. I will be expert Amazon FBA private label virtual assistant PPC campaign virtual assistant. دغه ټول څنګه کیږي؟ تاسو ته دغلته د همغه کرایټیریا هر څه ښودل کیږي او تاسې دا رقم پکیج ورته وړاندې کولی شئ چې پریمیم پکیج، بیسیک پکیج. په دې هر پکیج کې تاسې ورڅخه دې کې یو پروډکټ A نه تر Z پورې منیجمنټ او په دا نورو کې چې دی فقط سټنډرډ پکیج کې یا بیسیک پکیج کې چې دا څه اوسېږي، سرویسز څنګه اوسېږي، یو څه کم اوسېږي. یا سرویس چې دوی په بیسیک پکیج کې وړاندې کوي یا په دا نورو پکیجونو کې وړاندې کوي په هغو کې څنګه اوسېږي، یو څه کمی اوسېږي. خو که چېرته تاسې پریمیم پکیج وړاندې کوئ A نه تر Z پورې تاسې امازون زده کړ نو A نه تر Z پورې چې کله تاسې په امازون باندې پوه شوئ کولی شئ چې پریمیم پکیج څنګه کوئ پرووایډ کړئ. کله چې پریمیم پکیج پرووایډ کوئ نو په هغه کې تاسې څنګه دي هغه کوم as a virtual assistant چې دا هغه virtual assistant هغه مهارت چې تاسې د امازون څخه یا لاسته راوړئ هغه کولی شئ څنګه کوئ دلته یې په همدغه فایور کې په همغه پیپل پر اور اپور کې څنګه کوئ نورو باندې خرڅ کوئ. دلته نور هم virtual assistant موجود دی چې ریکمنډډ نو په دې کې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل یو پروفایل جوړ کړئ او د دې ریسپانس ټایم چې دی 2 days دی. ډېر ښه virtual assistant دی دا. نو 2 days virtual assistant چې یو 2 days ریسپانس ټایم ولري نو ماشاءالله چې دغه سرویسز به انشاءالله چې ښه اوسېږي. کله چې تاسې فایور کې پروفایل جوړوئ په فایور کې باید تاسې ریسپانس ټایم ډېر نه شي. کله چې تاسې ریسپانس ټایم ډېر شو نو په همغه اندازه ستاسې په سروس باندې دا ډېر افیکټ کوي، یعنې ډېر نیګیټیو افیکټ دی، یعنې کوم پازیټیو فیډباک بیا څه نشته. نو دغلته تاسې کولی شئ چې هغه د وی ای خپل مهارتونه خرڅ کړئ یا تاسې کولی شئ چې په اپورک کې څنګه کوئ خپل مهارتونه چې تاسې یې لرئ هغه څنګه کوئ په نورو باندې څنګه کوئ خرڅ کړئ تر څو هغه کوم خلک چې غواړي یو څه شروع کړي. find a talent ګورو چې Amazon virtual assistant څنګه کوو searching talent for virtual assistant 1000 top rated څنګه کیږي سیلرز یې راته هغه کوم فریلانسرز چې موجود دی هغه راته پیدا کړه. نو په دې ځای کې وایي how soon do you need help now immediately USA only. Typically, do you have a budget in mind? دا فقط هغه څه دي چې تاسې کنسیډر کوئ as a کومه که نه نو فقط virtual assistant ډیټا انټري پکې مهمه ده، امازون ویب سټور، کمیونیکیشنز دا ټول پکې مهم دي. فینش اینډ ویو ټیلنټ ګورو تر څو کوم ټیلنټس پکې موجود دي چې هغه موږ د امازون وی ای په توګه موږ سره څنګه کولی شي کار کولی شي. $10 per hour نو دا د اپورک هغه کسان دي چې فریلانسر دي سکلز چې دي تاسې ته وړاندې کوي او تاسې څخه ساعتانه خپل څه اخلي پیسې ګرځوي چې د $10 per hour دی بیا خپل قیمتونه نه دي وضع کړي یا به د پروفایل دننه اوسېږي. نو دغه کوم ویب سایټونه چې تاسې د فریلانسینګ په خاطر ګورئ په دې ټولو کې تاسې کولی شئ چې از وی ای کار وکړئ. از وی ای فقط امازون کې نه ده چې تاسې امازون دغه کلاینټ ته وګورئ هغه کلاینټ بیا تاسې ته
بیسیکلی یو تاسو یو کلاینټ پیدا کړئ، دغه کلاینټ څخه د هغوی د امازون اکاونټ منیج کوئ. فقط وګورئ هغه کوم امازون سکلز چې دي A نه تر زیډه پورې تاسې ماسټر کړئ، له هغه څخه وروسته باید په فقط فزیکلی تاسې کلاینټ نشئ پیدا کولی چې فزیکلی د هغوی اکاونټ تاسې مینیج کړئ، هغوی ته ورشئ. کولی شئ چې د همدې ویب سایټونو له لارې، همدغه فریلانسینګ له لارې تاسې کلاینټس پیدا کړئ، انټرنیشنلي خپل نیټورک جوړ کړئ. نو دا د امازون لپاره چې دا د هر هېواد په خاطر بېلابېله کرایټیریاز موجود دي چې هغه تاسو څنګه کوئ باید کنسیډر کړئ مخکې د دې چې هر مارکیټ ته داخلیږئ. هغه د مارکیټ کومه کرایټیریا چې موجوده ده هغه کرایټیریا باندې څنګه وکړئ، لومړنیو اکتظامونه خبر کړئ، له هغه څخه وروسته بیا تاسې هغه مارکیټ ته داخل شئ. سو دغه هر څه چې د امازون ورچوال اسسټنټ مربوط وو تاسو ته وویل شو، نو تاسې کولی شئ چې نور ریسرچ وکړئ تر څو از ورچوال اسسټنټ تاسې څنګه کولی شئ چې ښه کار وکړئ، یا څنګه کولی شئ چې انټرنیشنلی تاسې کلاینټس ولرئ او د هغوی اکاونټ. نو if you guys have any questions just let me know and thank you so much.